ورته وخایو شیخ حسن جان رحمه الله ما ته بخبل یو مجلس کې ولیدلی دغه څه خبره کوله زه مدینه منوره کوم زموږ د وطن یو خانم ما دلته حج له راغلو د عمرو رواج خو هغه وخت کې کم حج له راغلو نو بیا ما سره ملو شو مسجد نبوي کې ما نه تپوس کې را سره کېناستو خبرو یاره مولانا صاحب زموږ د پیغمبر د چا په زمانه کې پیدا شو زمون پیغمبر د چا په زمانه کې پیدا شو ما ورته ویل چې لکه خان صاحب مسجد نبوي دې ټوکې مه کوه قسم دې که ټوکې کوم ما ته پته نشته نو ما ورته ویل چې ته خو بهر ملک ته تللی که او ډیګرۍ دې حاصلې کړي بهر ملک ته تللی ډیګرۍ دې حاصلې کړي خپل ملک کې د تعلیم ختم کړو بیا بهر ملک ته لاړ وی او که نه یهودیان می استادانو یهودیان می استادانې وي عیسایان می استادانو عیسایانې می استادانې وي او دغه خلکو ما ته خپل مشران ښودلي دي زموږ د مسلمانانو د مشرانو تعارف یې ما سره نه دی کړی داسې ده که داسې نه ده داسې خلکو نه به موږ څه تمه کوو څه امید به ساتو چې دی به زما د بچو د اسلام په رڼا کې تربیت وکړي لہذا ما ته دا پته نشته نو بیا مې ورته وویل چې ځناوره هغه به دا ځناور ټکی ډېر کوي پیغمبر د امتي په زمانه کې نه پیدا کړی پیغمبر د امتي په زمانه کې نه پیدا کړی چې زه تا ته اوس دا وایم چې د فلاني بادشاه په زمانه کې پیدا شوی د ډنګي بادشاه د مغولو په دور کې پیدا شوی د بنو امیه په دور کې پیدا شوی په خبره پوه شئ او بله